بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. دینه مخکې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ بلاک باستر گیم دا د کرکټ نړۍ کې غټ ترین گیم دی. آی سی سی مم دې تسترګې پلاري ټول ټورنمنت یو طرف ته دا میچ بل طرف ته ټیکټونه هم داسې ګرانې په زرګونو ډالر نو ښه پیسو والا میچ ځکه دومره هایپ ورکول شوی د هغې نه مخکې به زه تاسو سره په هغې به وروسته خبرې وکړم. خو دا یو څو خبرې سره شیر کومه. ګورئ پښتنو بعضې خلک کامنټ کې ولیکي اول ځل د ویډیو لایک کوم. قربان دې سم لایک او فالو دا څه دومره مشکل نه دی. که لایک کوې که نه لایک کوې د خپل کار دی. خو که اختلاف نظر را سره په کوم ځای کې لرې کنځا د حق نسته، توهین د حق نسته. ضروره مندیزه یم، زما قوم قبیله لرم، خو د نئی جولال مسای نه یم. نو په هر څه موږ پوهېږو. ستا یو کنځا چې دا بیا یو ځای کې د ګیر کومه ولا بخښنه غواړم شینواری ورک شه، نو دا شینه مه کوئ. کرکټ کې اختلاف کوي په خپل ځای. ګل خان، شیر خان، ګل مرجان دا شینه څه پروا نه کوي. چا ناموسونو شینو ته کنځا نه ده پکار دی چام. نو اصل کې چې اصلي دغه ته راواړی غاټ پکچر ته کنه، نو الله او رسول مونږ خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروانان یو. مونږ دپاره خبره صرف ظالم او مظلوم دی. ظالم کرور زما د حس کې مینې مندیزی یي او د ګورګورۍ هم یې خلاف یم. مظلوم که د بلوچستان دی، که د سند دی، که د پنشیر دی او که د سودان دی، هم ملګري یو. خبره سیمپل دا. نو چلته راځو په کرکټ خبرې که دا یو انټرټینمنټ دی ستاسې لپاره. کله چې دا ویډیوګانې 15 کسانو لایک کولې، نن 10 کاله مخکې هر څونه وخت مخکې دې نه مې زیاتې ویډیو کولې. شوق دی د کرکټ. نن چې تاسې 15,000 لایک کوئ، کمې ویډیو هم کوم، د ټایم تقاضا ده. خو دا ستاسې نه اتفاقي زما یو څه نه خوښېږي، ځکه زه یم څه ضرورت دی چې راسو وسسې. نو دې د خاطره او بعضې بیا د کرکټ ډېر غټ مینهوال دي. بیا د افغانستان کرکټ خاص ډېر کم خلک دي چې هغه داسې په کرکټ لایو خبرې وکړي. خو موږ دواړو طرف ته ګیر یو، هغې طرف ته هم پښتانه دي. ته ورشه د اسما ویډیوګانو کو په زرګونو خلکو کامنټونه کړي دي مینه محبت. وروره چې مینه یې شي، مینه به درته بیرته راځي، او که نفرت ویې شي نو نفرت به درته راځي. نو وروره دې شیونو نه تېر سئ. دا پزول دغه نه دا هر څه چې نفرتونه اوس الحمدلله کم شوي دي. خو بعضې نفرت پال د شته که مسل اصلي او نسلي افغان پښتون دا کار نه کوي، ځکه هغه پوهېږي. بس مثلا تا د ارون جونز نه ارواجان او یا ارون جان یار شی جوړ کړ، پګړی دې ورواچو، بس اټس اوکې، اټس انټرټینمنټ. کرکټ کې باید دومره ګریس یو سړی پرېږدي، مګر ناموسونو دې ته باید سړی لاړ نه شي. اوس راځو د هندوستان او پاکستان. ګورئ پاکستان په هر ټورنمنټ کې د هغه روهت شرما خبرې چې هم تاسې واورئ، تېر ځل یې ګوره په د زیمبابوې نه لوبه بایللې وه، مګر پاکستان فاینل ته لاړه. پاکستان په هر ټورنمنټ کې یو داسې کارنامه کوي چې ښه ځان خپله په شرمونو شرموي. یو اس اے نه یو گیم نه، ټیکنیکلی 2 گیم وبایلل، په سوپر اوور هم ترې بایلوده. نو دا د پاکستان دپاره سبق دی. سبق څنګه؟ اعظم خان ډراپ کا سره ټیم کې لوبومه، څلور پیسران دی په هغه پیچ باندې لوبول چې څلور پیسرانو ځای نه سپین دپاره و نور فرینډلي و. مګر اوس د نیویارک په پیچ باندې چې په کوم پیچ لوبې شوي دي هغلته پیسر فرینډلي دی. نو که چېرته پاکستان بابر اعظم، رضوان څوک دغه پاکستان په همدغې خلکو ډیپینډنټ دی، دوی سکور وکړه، نو پاکستان دا نور خلک هم یو څه سکور وکړو، نو څلور پیسرانو سره باید سکور ډیفینډ کړي. که ټاس وګټي او بیا چیزنګ کوي نو هم معلومه فور سم ریزن، لکه دا پریډکشن به درته وروسته وکړم، خو زما هسې دا شپږم حس یی چې پاکستان به دا لوبه ګټي. هر کله چې یو طرف ته دغسې کارنامه لکه د دغه یو اس اے خلاف یې وکړه، نو هغې نه وروسته بیا پاکستان کم بیک کوي. دا لوبه یې وګټله، ورته ډیره مهمه ده. نو بیا پاکستان سوپر 8 ته راوتو چانس ته، چې روز انشاءالله افغانستان سره به بیا مقابله بیا به لایو هم ورځم هلته ویسټ انډیز ته ګورو به. نو دا هم ښه کار چې راوځي. د پاکستان خپل خواري به یې دوکې چې راوځي. دا هر ټیم په دې نه چلیږي چې دا دې لاړ شي او دا دې لاړ نه شي او دعاګانو ته کښېنه او که دی بیل او که دی وګټي. اټ ډزنټ ورک آل د ټایم. دا کله کله کېږي خو هر کله نه کېږي. دې ځل ته پاکستان به هندوستان نه لوبه وګټي، نو دین نیکسټ 2 سټیپونه چې دي بیا 2 میچونه هغه به وګټي، چې وګټي بیا سوپر 8 ته تللی شي.
خو اوس به خلک ولې پاکستان is not a bad team. پاکستان سره بابر اعظم چې دی خو په ټریکی دغه باندې لکه دغه سي نیویارک چې ټریکی پیچ دا پیچ ماته ښکاري ډراپ ان پیچ د استرالیا نه راوړی دی نو په دغه پیچ باندې بابر اعظم باندې پلیئر سکور کوي په دغه سي پیچ باندې ویرات کوهلی سکور کوي نو دا د دوانو طرف ته بالینګ مقابله ده هغه طرف ته بومرا دی خو بومرا نه زیات هغه هاردیک پانډیا هغه ځان ته ملا ماته کټر هندو دی ملا ماته خو د پاکستان خلاف بهترین بالینګ کوي ځکه دا یادګاری دغه میچي نو هاردیک پانډیا به یو مشکلی بومرا بل طرف ته که پاکستان رضوان یا بابر اعظم وچلېده نو دا نور ورسره بیا چلیږي اول شپږ اته اوره ډېر مهم دي چې دوی سټارټ ورک هغه نور بیا کیری آن کوي او یو کس باید ما خو مخکې ویلي چې دې دواړو کې خامخا 14 اوره پورې سټې وکړي دا نور ورسره بیا یې ساریږي یو داسې ټارګېټ ورکوي هغه پیچ ته سبا له کتو سره خو داسې ښکاري د نیویارک په پیچ باندې 113 کافي سکوري خو انډیا خلاف نه 150-160 پلس باید پاکستان وکړي که پیچ شرط فرندلی وو نو نورم زیات که اول انډیا سکور کوي نو کوشش دی وکړي چې پاکستان څومره کم سکور باندې چې دغه کولی ځکه پاکستان از ناٹ ا ګډ چیزینګ ټیم نو دا په دې باندې نه چې کوم ټیم سره سترونګ په انډیا بیټینګ سترونګ ښکاري د پاکستان بالینګ سترونګ دی یا یو اس اے خلاف پرفارمنس نو ډاون نو مګر انډیا خلاف جذبات سره جذبې سره لوبه کوي او جذبې سره چې هر کس لوبه کوي هغه ډیلیوریانه پروډوس کوي هغه وکټي اخلي نو سبا چې هر چا سی پریشر هینډل کو هماغه ټیم به ګټي خو زما شپږم هیڅ فور سم ریزن آی ډونټ نو کېدای شي پاکستان ټیم کې پښتانه دي په ما ګران دي او د پښتونخوا پښتانه خو چې دا اسې په ما ګران دي دا خو زه نه پرېږدم پوه شوې وایي هغه یو شعر هم دغه کړی دی پښتون لر دی که د بر دی او دا خپل ځان مه دی پوه شوې نو وروره پښتونه هر ځای کې چې په ما ګرانې ستاسې د خاطره د پاکستان ټیم سپورټ کوم مګر پاکستان کې بابر اعظم کپتانی چې ده دې کې مشکل شته شاهین افریدي کیپټنو एकदम یو سیریز نه لري که بیا بابر اعظم راوسته بابر اعظم کپتانی چې دا یو مشکل دی پاکستان لپاره لیټس سی چې سبا به چې کېږي ډېر زیات خلک ما ورته څه وي چې په کرکټینګ نالج باندې چې دی چې کوم ټیم بیلنس دغه دی د انډیا دی آی پی ایل نه فرش راغلی هم ورسره آل راوند ورسره شته هم ورسره بیټینګ ښه دی هم ورسره تجربه کار روهت شرما ویرات کوهلی ورسره دی سوریا کمار یادو یو داسې T20 پلیر دی چې ډینجرس دغه دی شپنټ هم داسې دی لکه د هغوی ټیم هغه ټیم دی چې آن د کارډ باید هندوستان ټیم وګټي هغه زه چې کله هم که نه چې ذهن مو یې چې هندوستان مثلا دا ټیم دی وګټي او زړه مې یې داسې هغه هم دغسې آن د کارډ چې کوم ټیم ښه ښکاري بیلنس هغه هندوستان ښکاري مګر د جذبې لوبی زړه د خلاصه لوبی او لږ ډېر T20 کې لکم درته پکاري قسمت نو که چېرته پاکستان لکی دی وه لکه زموږ چې نیوزیلینډ خلاف هغوی کیچونه ډراپ کړه دغه شو نیور نو پاکستان به دا میچ ګټي کینې اوورال دغه ته چې کتو سره ډېر پاکستانیان ډېر نور خلک به مې ولا یاره هندوستان نه به چېرته وګټي مګر پاکستان آی تھنک زما شپږم حس راته یی چې پاکستان به دا گیم ګټي لیټس سی چې کېږي پاکستان ټیم زما د خوښې اوپننګ خو هماغه دوه کسان ون ډاون عثمان خان نمبر 4 فخر زمان نمبر 5 پاکستان څوک بوتلی نه دی نو که د سایمایو تجربه کې مخکې وروسته دغه کول دا یو طرف ته یا نمبر 5 چې دی ښه به دی چې دغه نه استفاده والي دا شاداب نه نمبر 6 دی دغه د اماد وسیم نمبر 7 چاچا نمبر 8 شاهین افریدی 9 رؤوف 10 نسیم شاه 11 محمد عامر دغه کسان چې پاکستان یس بیټینګ باغه اعظم خان باندې شوټ کیږي مګر په اعظم خان بیټینګ نه شاټ کیږي اعظم خان نه دغه خب بیټینګ کوي اماد وسیم او شاداب هم چې ستا دوه اوپنران سی ریسپانسیبل لوبو کې خیر د سټرایک ریټ ته 120 سره رواني 130 بیا وروسته پیک اپ کوي خو یو کس دی یو انډونیسي که رضوان بابر اعظم په 40 بالو شپېته رنزې هم کوي نو دا باقی کسان بیا په دې اتیا بالونو باندې 120-130 رنزې کولی شي نو چې یو ښه سټریټجي سره لاړ شي د انډیا خلاف بیټینګ پاکستان زما
شپږم هیڅ راتی سو لیټس سی شي کیږي پریډکشن از پریډکشن یو نیور نو څوک به ګټي سبا به معلومات